د کورنیو چارو وزیر زړه تنګ شو، اخر یې هم پریکړه وکړه. دغه پریکړه باید مخکې شوې وای، خو اوس هم بده نه ده. د کابل د حوزو امیرینو ته ډیر بد خبر. ولې ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې په جزئیاتو مکمل خبر شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت امنیت تر بلې هرې ورځې ترینګلی کیږي. داسې یو حالت رامنځته شوی چې ولس نه د جنګ او د طالبانو صلح د غني او عبدالله موضوع هیره کړې ده او په داسې یو عذاب ککړ دي چې حیران ورته پاتې دي. هره ورځ موبایل پیسې په زور اخیستل او بیا په چاقوګانو باندې وهل کېدل، ترور او هدفي وژنې هغه موارد دي چې کابلیان ډېر څه غوسه او نارامه کړي دي. دغه پیښو اکثریت په موټرسایکل سپرو کړي او کوي. کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د حوزې امیرین د ټولۍ قومندانانو په هکله داسې فیصله وکړله. د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته چې د کابل په هره حوزه کې د موټرسایکل په وسیله ترور وشي، د حوزې امیر او سیمه ییز مسؤلین به له دندو ګوښه کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي دا حکم د دغه وزارت د سرپرست له مسعود اندرابي لخوا شوی ده. دا لارښوونه له هغه وروسته کیږي چې تیر ماښام دوه پولیس په کابل کې د موټرسایکل سپرو لخوا ترور شول. له همدې امله د 12مې حوزې د سیمه ییز کنټرول مسؤل او د ټولۍ قومندان له دندې لرې شول. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه چاره به د امنیت په ټینګښت کې څه رول ولوبوي؟ تر کومه چې موږ ته راپورونه راغلي په دغه غلاو کې اکثریت د 18 کلنو د نیولې تر 20 کلنو پورې ځوانان شامل دي چې دغه غلاو ته یې لاس اچولی او کله چې ونیول شي د حوزې کارمندانو لخوا ورڅخه هر څه واخلي او په موټر کې یوه دوره ورکړي او بیرته پرېښودل شي. د خلکو په وینا چې د دغه هلکانو سترګې نورې هم سرې شي او د تیر ځل نه نور هم په جرأت سره غلا کوي. درنو دوستانو، که تاسو کومه طرحه لرئ چې دولت باید هغه ته لاس واچوي او حل لاره یې واوسي، نو له موږ سره ډېر په لنډو کې شریکه کړئ. درنو لیدونکو، که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.